نن دا غونډه د چمکني ټي وي په یو کال پوره کېدو باندې جوړه شوې ده. په دې غونډه جوړولو کې موږ سره تنظیم چمکني غټ لاس دی، هغه د نعمت سبحان د یو کال په خدماتو باندې د هغه ته حوصله افزایي لپاره دا پروګرام منعقد کړی دی چې هغه بالکل یک تنها دا کار شروع کو. جی نعمت سبحان، دا تاسو ته آئیډیا څنګه راغله او دا تاسو چمکني ټي وي څنګه شروع کو او دې کې تاسو ته څه مشکلات راپېښ شو، نو دې حوالې سره به تاسو ووایئ. فرسټ اف آل خو زه دا تنظیم چمکني والا ډېر زیات مشکور یم چې هغوی دا پروګرام ارینج کو او زما حوصله افزایي وکړه. خو په دې باندې مونږ وکړه چې زما زړه کې راغله چې ما به د نورو علاقو دغه کتل چینل کتي، نو ما وویل ولې نه چې زموږ خپل چمکني یو چینل جوړ شي او هغه خپل چمکني پروموټ کړي. او الحمدلله ډېر زیات د کتونکو ډېر مشکور یم چې هغوی زموږ دا چینل کامیاب کو او پسند کو. ډېر هدف شکر الحمدلله. او مشکلات شته دي، مشکلات هر څه سره زما مشکلات دي، بس زه په خپل حل کوم چې په خپل کیپاسټي باندې سوانه کیږي زه خپل کوم چې چمکني ټي وي یو کال پوره کېدو والا دی، تقریبا 29 به پوره کېږي، خو موږ په 26 باندې د پروګرام کو او څه تنظیم چمکني چې کم دی د کلی د خیر ښېګړې دپاره کار کوي لګیا وي، او کم خلک چې د کلی د خیر ښېګړې دپاره د کلی د فلاح و بهبود دپاره کار کوي، تنظیم چمکني به انشاءالله هغوی سره شانه بشانه ولاړ وي. او دغسې انشاءالله مونږ د داسې کسانو حوصله افزایي کول غواړو چې دغسې کسان نور رامخکې شي او د دې حوصله افزایي وشي. ټول ناول خو چې کوم دی نو زه نعمت سبحان بھائی دا مبارکباد پیش کوم چې هغوی دومره لږ وخت کې د چمکني ټي وي لا دومره اچیومنټ ته ورسولو، دومره اچیومنټ یې وله ورکړو چې نن زه وایم چې یاره مونږ هم په دې چمکني ټي وي باندې فخر کوو. او د دې نعمت سبحان بھائی او د چمکني ټي وي حوصله افزایي لپاره مونږ دا نن پروګرام چې کوم دی نن فنکشن نن منعقد کړی دی، دا صرف او صرف هم د دې حوصله افزایي لپاره چې او د دې حوصله افزایي وشي. رحیم نعمت سبحان چونکې ډېر نیازبین دی and he is lucky, very lucky. لکه دا کارونه چې دی زموږ کلي نورو ملګرو هم کولو، تاسو خپل مطلب دی کې شه، خو لکه دونه غټ اپریسیشن تاسو په یو کال کې نه میلاو شوی. نو هغه چونکې دا چې دی بلو آیډ پرسن دی، د هر چا یو ښه تعلق ساتي، ښه انسان دی او خلوص نه کار علي، نو دې د وجې نه دا میشن هم چې دی نو دا به انشاءالله ریپلیکیټ کېږي. ټولو کې اول خو زه ورته مبارکباد ورکوم چې د دې 15 سالګره باندې چې دوی دا یو کال خپل پروګرام ډېر ښه طریقې سره عوامو ته قوم ته خبرونه ورسول، رښتیا خبرونه ورسول او دوی په محدودو وسایلو کې ډېر لوی ایفرټس کوي، لګیا دی، کوشش کوي. نو موږ مبارکباد هم ورکوو، دا تسلي ورکوو چې انشاءالله تعالی زموږ مکمل تعاون به تاسو سره وي. او تاسو چې کوم د قوم خدمت کوئ په مختلفو طریقو باندې چې د قوم د مسایلو نه خبروئ او صحیح رښتینې خبرې خلکو ته رسوئ، نورې مسلې وي د قوم سره تړلې خبرې معاشره کې یا تاسو هغې متعلق قوم ته آګاهي ورکوئ، هغې سره خبرې شیر کوئ او هغې خبرې ته وایي، نو قوم په دې باندې ستاسو مشکور دی. اول خو دا سالګره مبارک شه او خبره ده، ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې زموږ په سوکنو کې یو چینل چې چمکني په نوم باندې دی، ډېره د فخر او د خوشحالۍ خبره چې زموږ د مړي ژوندي سوال جواب، زموږ هر یو خبره، زموږ هر یو پیغام حکومت ته، خلکو ته او هر ځای ته ټایم په ټایم رسوي. نو الله دې دی له ډېره ترقي او ډېره بلندي ورکړي او زموږ هر قسم تعاون انشاءالله دې چینل سره. اول خو ټولو ناول خو زه چمکني ټي وي ته په سالګره باندې مبارکباد ورکوم او دا هغوی چې کومې د هلې ځلې دي د سوکنو لپاره هغه د چا نه پټې نه دي، که هغه په تعلیمي شعبه کې دي، که هغه صحت شعبه کې دي، که هغه د خلکو سره د هغوی څه مسایل وي هغه اجاګر کولو، نو زه ډېر زبردست خراج تحسین دی ته ورکوم چې یاره دی په دې لږ وخت کې دومره غټ اچیومنټس وکړل چې هغه زموږ د دې کلي دپاره د دې عوامو دپاره ډېر یو زبردست مثال دی. ټول نړومبی خو زه د چمکني ټي وي او د چمکني تنظیم ډېر مشکورم چې هغوی موږ دا انویټیشن راکړو، دا یو موقع راکړه په دې خوشحالۍ موقع باندې چې څنګه او زه اسپیشلی د نعمت سبحان ته دا یو دغه ورکوم، خراج تحسین ورکوم چې هغه په ډېر کم ریسورسز کې څه ټریننګ حاصل کړی نه دی او هغه چې کوم دی دا یو انیشیشن واغستو، دا یو سټیپ واغستو چې زموږ د کلي څونه مسایل دي او څومره دغه دي هغه په هغه کې یو ډېر پازیټیو رول پلی کوي او د مختلف خلکو سره د هغه
انټرویوز او د هغې نه خلکو ته یو آګاهي پروګرام ورکوي. نو زه د نعمت سبحان صاحب چې څومره تعریف وکړم هغه کم دی او موږ ټول چمکني ټي وي چې دی هغه سپورټ کوو او دا یو ډېر ښه میسیج ورکوي ټول کلي دپاره او موږ غواړو چې څونه زیات نه زیات سپورټ موږ نعمت سبحان صاحب له ورکړو چې دا مخکې لاړ شي. او د نعمت سبحان د مهنت او د سیله کې دا پروګرام جوړ شوی او کیک هم کټ شو او هغې ته تنظیم چمکني دغه د خدماتو په اعتراف کې هغې ته شیلډ هم ورکو. نو مونږ هم دعا کوو چې الله دې دا ټي وي کامیاب کړي. د نعمت سبحان چې کم خدمات دي هغه د جاری او ساری وي عمده سه او مونږ ټول به د ټي وي کامیابیدو کې به د نعمت سبحان مرسته کو. نو عمده لو سره عمده هغه سره اجازه غواړم. الله پاک